راسه چل چې خدایه په 2 کروڑ روپۍ مې زیات جوړ کړو او دې کې خو پیریان دي که نه زه څه غم ورته کوم. پیر صاحب که زما مړي ته په یوازې واشه زه به درنه لاړ شم، زه ډېر وېرېږم. غلی شه، د پیر دا قوانین دي چې دویم کس به خامخا ځان سره بوځي. ته مننه ته قدم کېږده. پیر صاحب وېرېږم. هېڅ خبره نشته، زه چې درسره یم څه خبره نشته. اوس زه د ټول برجونو باندې یو چوشکو دا کمپیوټر دلته ناست چې و چې درته لیکي پیر صاحب راشه که نه پیر صاحب تر کوم دینه راغلې؟ موږ نه خو د پیر صاحب زره بوټ ویستو. صاحب د راتګ او د تګ هېچاته پته نه لګي. وایه څه مسلم ده؟ ما د ملګري دا مسله دی نوی کور جوړ کړی دی او کور کې پیران دي او ډېر ونه تنګ راغلی دی. بس ما لا پته ولګېده د ده په کور کې ویش پیران دي، پکې 20 سړي دي او 7 ښځې دي. هېڅ خبره نشته ځوانه، دغه پیر چې ژوندی هر څه به اسانه شي، هر څه. پیر صاحب زما مسله خو په حل شي، خو د هغې ډېر خطري دي چې په دې نه وخت پی وباسو. او هېڅ خبره نشته، دلته موږ 55 تېر کړی دی. پیران همداسې سخت ځایونو کې ژوند کوي. پیر صاحب دې کې څه شی دي؟ غلی شه، ستا بال شي کې کاري. دې کې 100 پیران دي، دا ما تړلي دي. دې کې یو سنګری پیر دی، که راووتو نو ډېر قیامت به راشي. پیر صاحب لرې که او که نه دې شي سره ستاسو څه کار، دې سره ستا څه کار دی دې او چې زه پیره مړه زړه دې مه یېرېږئ، څه پیریانو ته خلک استئ زړه دې رانه ویست چې زه دا پیر کوم ځای ته لاړ شي هغې نه به پیران تښتي. منډې به وایي منډې دی چې ځو. زه د دې پیر صاحب دې دي نه تاسو ځئ، تاسو نه به زه مخکې رسېدلی. پیر صاحب پیری تر علاقې نه پیر صاحب من پې ښه رابې په پیري باندې خدای بې خو بس دا ما 18 کاله تجربه کړې، 18 کاله مې په دې پیرانو وچلې چې دا ما پټ کړي. دې نه پیس پکول پکار دي. پیر صاحب موږ لاړو. ځئ پیر صاحب موږ لږ ودرېږئ، تاسو نه به زه مخکې ځم. پیر صاحب څه شو؟ هلکه پیران یې دلته پرېوځه چې پې وباسو. چې ځو راځه. څنګه پیر صاحب ځئ ما زه دې رانه ویستو دا کور دی. پیر صاحب که زما مړي ته په یوازې واشه زه به درنه لاړ شم، زه ډېر وېرېږم. غلی شه، د پیر دا قوانین دي چې دویم کس به خامخا ځان سره بوځي.
ته ما ته قدم کېږده تېر شه بیرېږم هېڅ خبره نشته زه چې درسره یم څه خبره نشته اوس زه د ټول ګډونو باندې یو چوف کوم ټول به د مخې راوځي وبه تحت ته دغه ته ودرېږه اوس ته په دې ګوډم دم اچو راځه Está vivo, mano. Comigo, tá يلا استعلاك لك شكرا لك عايزين دي بخير سلامي سما دغ فرشتي پیران اوس به واځي لاګي ما ته کو تا په تفاو برباد کړم ولې سجلو واجرم مالا من پس کیو دا پس کی پیران نه ابوتل کې بند ها بند کړی مې دي څنګه فکر نه وته چې واجب یو څو په پونو تیرېږم تا جالي پیر نه پریدم راځه راپس مالک من دا موسیقال دی چې دا چا یو رکاوي